السلام علیکم زم صاحب زرا تاسو ګورئ صاحب زاده افیشل یوټیوب چینل نن زموږ د ویډیو ټاپک دی په مسنجر کې یو څو نوې اپډیټ راغلي چې هغه تاسو سره شیر کوم دغه اپډیټ کم دی او څنګه کار کوي مکمل تفصیل به درته په دغه ویډیو کې خایم د ویډیو شروع کېدو مخکې یو وړ کې شانتي ریکوست کچر تاسو زموږ چینل باندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته زر تر زر رارسي خاملګر اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته د سایت ته تاسو ګورئ خپل مسنجر اوپن کوم مسنجر به اوپن کوم تاسو اول نه خپل د مسنجر کوم سټایل چې دی هغه ګوره څومره چینج شوی دی نو د کې مین چې دی هغه کمیونټي ده مخکې به چې موږ ګروپ کې پوسټ وکړو نو هغه به ټولو خلکو کته نو اوس موږ چې سره په ګروپ کې موږ چیټ کوو نو هغه په کمنټس کې کوو یا به میسج ته موږ تلو هغه به کوو نو اوس کې په ګروپونو کې چې کم کسان دي هغه ځان له کمیونټي ده او دغه کمیونټي کې تاسو پوسټ کولی شئ د کې تاسو خپل د یوټیوب چینل لینک هم سرچ کولی شئ خپل د فیسبوک پیج لینک هم شیر کولی شئ او د واتس اپ هم لینک شیر کولی شئ او تاسو کوم میسج دی کې هم کسانو سره جدا چیټ کولی شئ نو دا موږ څنګه کوو تاسو ښکاری د پورتي کې ما 3 ګروپونه جوائن کړي دي چې تاسو څومره ګروپونه جوائن کړي هغه په تاسو ته ټول دلته شو کی نو ما دا 3 ګروپونه جوائن کړي دي نو د منځنی کلیک کوم پښتو د ښکاری د کې د یو کس چې دی هغه د کې کمیونټي جوړ کړ د لټون د باندې به کلیک کوم نو تاسو ښکاری د کو ز میسج کولی شم نو دغه کمیونټي کې څومره کسان دي زما دا میسج به دوی ته زی او د کې تاسو وګورئ د کې دا کسان لګیا دي د کې شیرونه دي او د پښتو سانګ وغیرہ د کې شیر کوي او یو بل سره د کې چاټ کې یو بل مدد دی کوي دا اولنې بهترین فیچر دویم چې کوم فیچر دی کې اډ شوی دی اوس مثال کې یو کس ته زم میسج کوم او دا یو کس ته تمام میسج وکړه هلو مې ورته ولیکه نو دته چې دا میسج لاړ دغه شانت یو کس سره تاسو ډیر زیات چیټ کوئ او بیا تاسو ته یو داسې میسج ولېږئ چې هغه تاسو ضروری کار وي او تاسو وایي چې دا میسج دی ټاپ باندې راشي لکه څنګه چې په واتس اپ کې مونږه ګروپونه چې دی هغه مونږ پین کوو نو دغه شانت تاسو په مسنجر کې هم میسج پین کول شي نو سمپل دی باندې کلیک کړئ په دې باندې کلیک کړئ او دغه میسج چې دی باندې کلیک کړئ نو تکړه تاسو ښکاری پین دی پین باندې کلیک کړئ او تاسو په پین اپن راشي دا میسج چې دا پین شي دا چې نو تاسو څومره هم چیټ کوئ هغه بلاندې راځي او دا بالکل په سر باندې راځي دریم چې کوم فیچر چې دی هغه د فون کانټیکټ یو کس ته تاسو هغه ته یو کس آی ډي ورته وایي چې دا کس په فیسبوک باندې سرچ کړه نو هغه سرچ کوي او هغه ته هغه آی ډي نشو کی هغه ډیر کوشش وکي نو هغه نشو کیږي نو دا طریقه ډیر زیاته ګرانه نو تاسو کولی شئ بالکل په اسانه چې په یو کلیک باندې تاسو دی هغه آی ډي معلومه کړئ نو چې تاسو د کم کس کانټیکټ لګئ نو دی هغه آی ډي په کلاو کې او دی 3 ډاټ باندې کلیک کړئ 3 ډاټ باندې براشه کته شیر کانټیکټ دی باندې کلیک کړئ او دا به هغه کس ته شیر کړئ تاسو هغه ته شیر کو نو هغه ته به دی هغه آی ډي لاړ شي او هغه چې پروفایل باندې کلیک کړئ نو د هغه آی ډي به هغه ته ډایرکټ اوپن شي او بل کوم اپشن چې دی په هغه نوم باندې کلیک کړئ او دلته براشئ اوس مثال کې تاسو چا سره چیټ کوئ او تاسو وایئ چې دا زه چا سره چیټ کوم دا ډیلیټ کیږي په 1 منټ کې ډیلیټ کیږي په 30 سکند کې ډیلیټ کیږي په 5 سکند کې ډیلیټ کیږي نو تاسو بالکل دغه شانتي پرېښې دی شئ نو دا به تاسو څنګه پرېږدئ نو گو ټو سیکرټ کنورسیشن باندې کلیک کړئ دلته نه بعد ډسپیرینګ میسج آن کړئ 5 سکند په باندې پرېږدئ او دلته به راشئ آی ډي ته آی ډي کې ښکاري تاسو ته 5 سکند نو څنګه چې دا میسج تاسو سند کوئ نو 5 سکند په وروسته دا اتوماتیک ډیلیټ کیږي نو دغه یو شارټ غونې ویډیو د مسنجر باره کې چې ما تاسو سره شیر کړه امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښ شي کړئ دا ویډیو تاسو خوښ شي دا خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ د نوې ویډیو لپاره موږ لره اجازه تلوي الله په امان